دغه فلم کې موږ زر کاله مخکې ټایم ګورو کوم کې چې د فرعون محلونه هم نو جوړ شوي او دغه خلکه به د قبیلې په شکلونو باندې اوسېدو او دې کې یوه قبیله راشي چې د هغې سردار نوم میمنوني او هغې په دې ټولو قبیلو باندې قبضه وکړه او حمله یې پرې وکړه او د دې د کامیابۍ راز دا یو ښځه وي کوم چې هغې ته مستقبل کې وایي چې ته به دا جنګ ګټې او یا به بیلې او میمنون به هم له هغې په مطابق باندې حملې کولې او هغې نه به یې تپوس کولو. اوس هلته کې وړې قبیلې پاتې شوې وي او کوم چې میمنون سره جنګ نه کولو او د دې کامیابۍ راز دغه ښځه وي ولې چې هغې ته پته وه چې هغه د خپل جادو باندې هر څه کتی شي او میمنون ته ویلی شي. خو هلته کې یوه قبیله داسې هم وه چې د هغې سردار میمنون سره جنګ کولو او هغه سردار یو 3 کسان د بلې قبیلې نه راغواړي. د دې ټوله قبیله ختمه شوې وي او دې 3 کسان پاتې شوي وي او هغه 3 کسانو کې یو ډېر تکړه سړی هم وي او د هغه د فلم هیرو هم وي د هغې نوم میتیوز وي. دغه سردار دې ته وایي چې ته به د دې قبیلې نه هغه جادوګر نه یې ښځه به ته مړه کړې او د دې په بدله کې به تاله زه ډېرې زیاتې هیرې او جواهرات درکم. دغه یو څو هیرې دې سردار سره پاتې شوي وي خو دا هیرو ورته وایي چې ستا کار به وشي خو د دې قبیلې سردار زوی دې فیصلې سره خوشحاله نه وي. بیا هغه دلته نه هغه ملګری ته یې وځي او ورته وایي چې ستا کار به وشي. دا 3 واړه هلته کې راشي کوم ځای کې چې میمنون او هغه جنۍ پاتې کېږي. دوی هلته کې حمله وکړي. هغې نه پهله چې دا هغه ښځې پسې ورورسېږي هلته کې موجود ټول خلک په دې باندې په تیرونو حمله وکړي. د میتیوز یو ملګری هلته کې مړ شي او د میتیوز ورور هلته کې قیدي کړي او ځان سره یې ویسي. میتیوز هغه خیمې ته راشي کوم ځای کې چې دغه ښځه وي. کله چې دا په تیر باندې ولي نو هغه ورته وایي چې تا سره یو دوکه شوې ده. کله چې بیا دا تیر حمله کوي نو هلته کې څه کسان راشي او دا ونیسي او قیدي کړي او کینګ ته یې بوځي. دغه هلک هم دلته راغلی وي او دې خپل پلار مړ کړی وي. دا د میمنون سره په قبیلې کې شاملېدل غواړي. دا ته هماغه سردار زوی و کوم چې دوی ته دغه جواهرات ایرې ورکړي وي او ورته یې ویلي وو چې دغه جنۍ مړه کوي. بیا هغه میمنون د دې هلک رور د دې په مخامخ باندې مړ کړي او اوس دا هم مړ کولو والا وي. دغه جادوګره ښځه میمنون ته وایي چې ته دا سړی مړ نه کړي. که تا دا مړ کړو نو ته به دې څه تباه او برباد شي او زوال به ستا چالو شي. او ورته ووایي چې ما د جادو په ترو باندې هر څه وکتو. دا یو ډېر ښه سړی دی او دا د خدای د طرفه یو نیک انسان هم دی. بیا میمنون د دې خبره ومني او دا هلته نه پرېږدي خو دا یو سزا په طور باندې یو غل سره په ځمکه کې ورخښ کېږي. میتیوز دا غل نه پیژني. بیا هغوی هلته کې ډېر زیات میږان راپرېږدي او دوی ورته په ځمکه کې ښخ کړي وي او دا میږان دومره زیات خطرناک وي که دا انسان وخوري نو غوښه به دې ټوله وخوري او تش هډوکي به یې پاتې شي. دغه غل هلته نه ځان وکاږي خو میتیوز هم هلته نه راوکاږي او هغه پرې نه دي. میتیوز اوس هم میمنون مړ کولو په کوشش کې وي او دا د غل سره د هغې د ښار ته ور روان شي. بل خواته موږ میمنون ګورو چې هغه په ډېرې قبیلو باندې قبضه کول غواړي خو دغه جادوګر یې منېږي او ورته وایي چې جنګ جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي او سکون او هر څه به دې تباه او برباد شي. میمنون ورته وایي چې د ټول دنیا سردار جوړېدل غواړم او راجا به جوړېدلو نه پس به زه تا سره واده کوم. خو دغه جادوګره ښځه ورته وایي که ما تا سره واده وکړو نو زما ټوله جادوګري هر څه به ختم شي. میمنون ورته وایي چې یو وارې زه د ټول دنیا سردار جوړ شم ما ته بیا هېڅ جادوګري نه راپکاره. میتیوز او هغه غل اوس هغه ښار ته راشي کوم کې چې به میمنون اوسېدو. هلته کې یو ماشوم دی نه هغه ایرې او جواهرات پټ کړي خو دا یې راوینیسي او تپوس ترې وکړي چې میمنون چېرته اوسېږي. هغه ماشوم د هغه کلي و هغې ته د هغې محل معلوم و. هغې د محل دننه بوځي او یو بوډا سړي سره یې ملو کړي کوم چې به بمونه جوړولو او باروتو. هغه هم میمنون سره ډېر نفرت کوي او دا وایي چې دا ډېر ظالم سړی دی. میتیوز ځینې تپوس کېږي چې میمنون به اوس دې ټایم کې چېرته وي. میتیوز هغه بوډا نه تپوس وکړي چې دې ټایم کې به میمنون چېرته وي. هغه بوډا بابا ورته ووایي چې دې ټایم کې به میمنون په خپل محل کې تلواربازي زده کوي. دغه شانتې هغه ماشوم یې هلته کې بوځي. میتیوز هلته کې دې ماشوم ته یو غمی ورکړي ورته وایي چې دا ځان سره کې دا ستا انعام دی او بیا بره وروخیږي. کله چې دا په دې میمنون باندې نشانه لګوي نو هلته کې ګوري چې هغوی هغه ماشوم ونیسي کوم ته چې دې هغه غمی ورکړی و.
هغې سره دا قیمتي غمی و کوم چې دې ته او د میتیز ورکړی و او دغه خلکه د دې لاس کټ کولو کوشش کوي. دلته کې میتیز ممنون پریدي او دغه ماشوم بچ کولو کوشش کوي او په هغه تلوار باندې نشانه ولګوي. خو دلته کې د ممنون کسان دا ویني او په دې معنی د تیرونو غزار وکړي، خو دا هلته یو ټوب کې او یو کمرې ته لاندې رالاړه شي. دا هلته کې هغه جادوګره ښځه ګوري، خو میتیز دغه جادوګره ښځه هلته نه اغوا کي او ځان سره بهر بوزي. میتیز ته پته وي چې ممنون به دې جنۍ پسې راځي او د محل نه به بهر روزي، او کله چې د بهر روزي نو زه به یې مړ کړمه او هغې نه پس ته به دا جادوګره ښځه به هم مړه کي. بیا موږ شپې کې ګورو چې دوی ټول اوده وي او هغه جنۍ راپاڅېږي او هلته نه تښتېدلو کوشش کوي. میتیز پې پوه شي او راپاڅېږي او هلته نه دا جنۍ دا ونیسي. میتیز یې ته وایي چې ته تښتې او هغه سړي پسې ورځي، خو دا جنۍ ورته وایي چې زه د بچپن نه دې په قید کې ساتلی یمه. میتیز دغه جنۍ نه تپوس کوي چې په هغه ورځ زه کله محل ته راغلم نو تا زما ژوند ولې بچ کړو، خو دا جنۍ ورته وایي چې زه په تا باندې پوه شوم چې ته یې چې ما به دلته نه وکاږې. دغه شانتي میتیز دغه جنۍ خلاصه کي او ورته وایي اوس ستا مرضي ده که تښتې او که ما سره ځې، او ورته دا وایي چې بهر دنیا ډېره زیاته خطرناکه ده. بیا دغه جنۍ ونه تښتېږي او دې سره یې ساره شي. بل ورځ موږ ګورو چې دوی په خپل سفر باندې مخکې روان شي، خو میتیز هلته کې ګوري چې ممنون څه سړي رالېږلي وي دې پسې چې دا مړ کي، خو دا ورته ډېر زیات نږدې وي. دا ورپسې ورتللو کوشش کوي، خو دا مخته یو کور واچي او هغه ریګستان کې یو تیز طوفان هم را روان وي. بیا موږ ګورو چې دغه ریګستان کې یو تیز طوفان راشي او د دې خلکو ته څه هم نه ښکارېږي او د دې نه فایده اوچتولو لپاره دا په دې خلکو باندې حمله وکړي او دوی ټول مړه کړي. چونکې ممنون یو خپل وزیر ته یو غشی ورکړی وي او په هغې باندې لړمانانو زهر مږلی وي. دغه سړی رمه کېدلو نه پیله دغه غشی د دې په خپه باندې ووښي. دې په وجه دې په ټول جسم کې زهر خواره شي، خو هغه جادوګره ښځه خپله جادوګري وکړي او د دې جسم نه ټول زهر بار روکاږي او دغه شانتي میتیز بچ شي او مړ نه شي. بل ورځ میتیز یو خط ولیکي او ممنون ته یې ورولېږي او ورته وایي چې ستا ټول فوجیان مړه شوي دي. ممنون دلته کې خپلو ملګرو ته دروغ وایي او ورته وایي چې میتیز په دغه جګړه کې مړ شو. خو د ممنون کسان هغه جادوګري ښځې باره کې هم دې تپوس کوي چې هغه څه شوه، خو دا دوی ته هم دروغ وایي او ورته وایي چې د هغې طبیعت خراب دی او هغه په محل کې ده او اوده ده. دا ورته ځکه دا دروغ وایي چې که دا چېرته خبر شو نو دوی به ټول وسله وبیلي او دوی به خفه شي او جنګ نه به وځي. بل خواته میتیز جادوګره ښځه او هغه غل په ریګستان کې ګرځي او د اوبو په تلاش باندې وي. بیا دوی اچانک یو بم دماکه ګوري او هغه بوډا سړی هم ګوري کوم چې به دې بمونه سازولو. دا ورته دا هم وایي چې ما یو غټ بم ساز کو او زه هم د هغه مین نه راوتښتېدم. او دا چې کله د هغه جادوګره ښځه دې سره وګوري دا هم ډېره خوشحاله شي. بیا دوی مخکې لاړ شي او د اوبو په تلاش باندې دوی بیا یو تالاب ته راورسېږي، خو هلته کې څه خلکه په دې باندې حمله وکړي او دې قیدیان کړي او ځان سره یې ویسي. دلته کې یو ډېره غټه قبیله ممنون نه پټه اوسېږي او آبادوي. د دغه قبیلې سردار میتیز پلنه هم پیژني. میتیز او د دې سردار خپلو کې هم نه لګي. بیا د هغې سردار وایي چې دا جادوګره ښځه ما ته راولئ. میتیز ورته وایي چې څوک هم دې ته خواته راغه هغه به زه مړ کړمه. بیا موږ ګورو چې د قبیلې سردار میتیز سره په جنګ شي او مقابله ورسره وکړي، خو دغه مقابله میتیز ترې نه وګټي. میتیز دې ته وایي چې زموږ د دواړو یو دشمن دی او هغه ممنون دی، موږ ته پکار دی چې مو ته یوځای شو او دې سره جنګ وکړو. خو دغه سړی ورته وایي چې هغې سره ډېره غټه آرمي ده، هغې سره به څوک جنګ کوي. میتیز ورته وایي چې زه ورسره جنګ کولی شم او زه یې ګټلی شم. بیا د هغه قبیلې سردار دوی ته خپلې قبیلې کې دعوت ورکړي او ورته وایي چې موږ سره شامله شئ. بل خواته کې موږ هغه جادوګره جنۍ ګورو کوم ته چې یو ماشوم راشي او دا یو ځل بیا خیال ګوري. هغه ګوري چې ممنون په دغه قبیلې باندې حمله وکړه او دغه ټول خلک هم مړه کړو او ډېر معصومه خلک هم هغې مړه کړو. هغه جادوګره ښځه میتیز ته لاړه شي او هر څه ورته وایي چې ما داسې سوچ او فکر وکړو. میتیز دې ته وایي چې ممنون به زه مړ کوم او بس زه. هغه جادوګره جنۍ یو ځل بیا خیال ګوري کوم کې چې د ممنون آرمي یو سړی دا په تیر باندې ولي او مړېږي. او کله چې دا جادوګره ښځه خپلو یادونو کې واپس راشي نو هغه ورته وایي چې ته به مړ کېږي او دا ستا قسمت دی او دا ستا په تقدیر کې لیکلی شوي دي. خو میتیز دې ته وایي چې زه خپل قسمت او تقدیر په خپله لیکمه
او دغه شانتي دا دوانه یو ځای ملو شي. خو د جادوګرې ښځې هغې ته په فلم کې ویلي وو که چېرې زه چا سره خپل تعلقات جوړ کړم نو زما دا ټول پاور به مانه لاړ شي او دغه رنګې هغې نه ټول پاور اوس لاړو. اوس دا جادوګره جنۍ دې قبیلې نه تلل غواړي. ولې دا نه غواړي چې د وجې دغه معصومه خلکه مړه شي او ممنون په دې باندې حمله وکړي. بل سهار چې کله میتیز راپاڅېږي نو هغه وګوري چې جادوګره جنۍ نه وي او دا د ممنون قبیلې ته وتل غواړي. خو د دغه قبیلې سردار دې ته وایي چې وردېږه موږ هم تا سره ځو. بل سین کې موږ ګورو چې ممنون محل کې ډېر خلک راغونډ شوي وي او د هغې فوجیان دې نه د جادوګرۍ باره کې تپوس کوي خو دې سره هیڅ هم جواب نه وي. بیا موږ ګورو چې جادوګر جنۍ اچانک راشي او دوی ته وایي چې سباني په جنګ کې به موږ ته فتح میلاویږي او موږ به دغه جنګ ګټو. خو ممنون په دې باندې شک شوي وي او دغه داسې معلوموي چې دې جنۍ سره اوس هغه پاور او هیڅ هم نشته. بیا هغه د دې ټیسټ اخیستلو لپاره 6 منګي کیږدي او 6 کې 4 ماران واچي او 2 خالي هم پرېږدي. او جادوګر جنۍ به هغه منګي کې لاس منډي کم کې چې ماران نه وي. بل خواته میتیز د دې په قبیلې باندې حمله کړې وي او د دې یو فوجي هم مړ کوي. او هغه بوډا سړی ډېر زیات بمونه احساس کړي وي او هغه غل سره محل ته راننوځي. بل خواته کې ممنون د جادوګرې جنۍ امتحان اخلي. بیا هغه جنۍ هغه منګي کې لاس ومنډي کم کې چې مار وي. بیا دا جنۍ هغې نه یو مار روکاږي کم چې دا جنۍ ونیسي چې دا ممنون ته وایي چې ته ډېر ظالم او بدبخته باچا یې. دغه باچا ډېر زیات غوسه شي او دا د جادوګره جنۍ مړه کوي. خو دې نه پیله میتیز هلته کې راورسېږي. دغه شانتې ممنون او میتیز یو بل ته مخامخ شي او په جنګ باندې شي. بل خواته هغه قبیلې سردار هغه هلک مړ کي کم چې د خپل پلار قاتل و او خپل پلار یې مړ کړی و. دغه تورې سړی هلته کې دا نور فوجیان هم ورسره مړه کوي. بل خواته میتیز او ممنون په خپلو کې په جنګي او یو بل وخي. خو ممنون هلته کې څه هیره راوالي او دې ته یې په سترګو کې واچوي. هلته کې یو فوجي رامنډه کي او دې باندې د تیر غزار کوي کم چې دې جنۍ په وختي په سوچ کې کتلی و. دا جادوګره جنۍ رامنډه کي او دا غواړي چې دغه تیر په دې کې لاړ شي او میتیز بچ شي. میتیز داسې ونه کي او دا سیټ بدل کي او هغه تیر په میتیز کې ننوځي. بیا دغه سړی رامنډه کي او میتیز مړ کولو کوشش کوي خو دغه جادوګره جنۍ راپاڅېږي او دا سړی مړ کي. بیا میتیز ډېر زیات زخمی شي او رامنډه کي. دا هلته نه یو کمان راوالي او دغه خپل تیر د ملا نه وکاږي او دې کمان کې واچي او په ممنون باندې حمله کوي. ممنون ډېر زیات ماهر وي چې دغه رنګي تیرونه ځان نه بچ کي. خو میتیز په دې باندې د تیر غزار وکړي او هغه دومره تیز وي چې دا تیر را ایسار نه کي او هغه تیر د دې په سینه کې ننوځي او لاندې لړه کي. غل هلته نه منډه کي او اور والي او هغه بارود ته ور لړه کي او هلته ډېره غټه دماکه وشي. او دغه بم کې ممنون هم د بر نه لړی شي او دې کې وسوځېږي او ایره شي. ممنون اوس دلته کې مړ شوی وي او د دغه قبیلې سردار میتیز وي او هغه جوړ شي. هغه تورې سردار هم هلته راشي او دې ته ګوډ بای ووایي او هلته نه لاړ شي. دا جادوګره جنۍ دې ته وایي چې زموږ په قبیلې کې به اوس امن او سکون وي. میتیز دې ته وایي چې ما اورېدلي دي چې دا واده نه پس په تا نه دا پاور او هر څه لاړ شي. دا رښتیا ده؟ دغه جنۍ دې ته وایي چې ما دا دروغ ویلي وو، ما سره اوس هم خپل پاور شته. میتیز دې نه پوښتنه کوي چې زموږ په قبیلې کې به امن او سکون تر کومه پورې وي. خو دغه جادوګره جنۍ دې ته وایي چې هر یو شی ټول عمر نه وي او د هر یو شي یو خپل زوال او یو خپل اخري وخت هم وي. خو میتیز دې ته وایي چې تا ته ما ویلي وو چې زه خپل فیصلې او تقدیر خپله لیکم او د دې قبیلې به هم زه لیکم.